پاسان سړی مړ شي او څوک چې تا پسې روان وي تل تر تله به یادېږي څوک چې تا پسې روان وي تل تر تله به یادېږي خو چې ستا نه وروستو کېږي باچا خانه سړی مړ شي څوک چې تا پسې روان وي تل تر تله به یادېږي خو چې ستا نه وروستو کېږي باچا خانه سړی مړ شي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه د شپاک بای چې موږ له مقرره کړه څو شعرونه به درته ډالۍ کوم چې الوت لخې پخې وزرې ساته الوت لخې پخې وزرې ساته او د بزدلانو نه ځان لرې ساته او حاجي صاحب شاه به که څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته مننه حاجي صاحب الوت لخې پخې وزرې ساته او د بزدلانو نه ځان لرې ساته او حاجي صاحب شاه به که څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته او څو شعرونه نور چې ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر که ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر که او په ده خو زه دا خپل زړګی وطن ساتمه پیره مننه او ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر که په ده خو زه دا خپل زړګی وطن ساتمه پیره او زما په دروازو کې سره ټیټي ته حاجت نشته زما په دروازو کې سره ټیټي ته حاجت نشته او زه دنګې دروازې ساتم او خان ساتمه پیره مننه او څو شعرونه نور چې دوی فرشتې غوندې انسان ته هم کافر ویلې دوی فرشتې غوندې انسان ته هم کافر ویلې مړ دې خلکو باچا خان ته هم کافر ویلې او زه د بابا په نظریه باندې ښه کلک ولاړ یم زه د بابا په نظریه باندې ښه کلک ولاړ یم زه یې په لار یم جوما ځان ته هم کافر ویلې او څو شعرونه نور چې ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی او امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی او دلته کې د خلکو ځکه تورې جګې کړي دي دلته یو جینۍ په یو هلک ایمان راوړی دی مننه دلته کې د خلکو ځکه تورې جګې کړي دي دلته یو جینۍ په یو هلک ایمان راوړی دی او څو شعرونه نور چې سر خوړلی